بسم الله الرحمن الرحیم. د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. خدای وکړي چې ټول روغ اوسئ. سړک باندې روانو تللو خو ګیاڼو ته زموږ هدف خو بل ځای چې لاړ شو، بل ځای ته یو درې ته یو ښایسته ځای ته. خو دلته د کږې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې نه چې موږ کتل دغه ځوانان لګیا وو په دې پټو کې بېلچې وهلې. موږ هم راغلو چې نږدې نه وګورو چې دوی څه کوي. خو چې موږ کتل دلته پلي دوی راوباسي. دا چې د پلي دوی څومره وخت کېږي چې کرلي دي، د دې نه وروسته به دا څه پروسس په دې باندې کوي، دا به څنګه وړاندې کېږي بازار ته، دا ټول به یې له مسؤل نه وپوښتو. ستړي مه شئ وروره. دې وبخښه ورور څنګه دی؟ کناري د خیر دی. له کاره دونه باسم غوسه نه شي. نه هېڅ خبره نشته. دا خو تقریبا د غنم هم چې ریبلي نور هم پټي ورته واړول او غنمو نه بعد هم کرلي. لکه څو میاشتې به کېږي؟ تقریبا 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې که دی خو تخم خپل ساتئ؟ نه راوړئ تخم اخلو. هو همدلته پیدا کېږي که نه بل ځای؟ هو وزیرو کې پیدا کېږي. د پلي خو چې کله دا بوټي مونږ وکتل چې ډېر کمې کړي، علت یې څه دی؟ دا خو چې دی دا شی نیسي، دا وطني پلي نه دي، دا دې ته وایي پېښوري پلي. هغه وطني چې دی هغه په ځمکه خواره چې هغه بیا نیسي، غټ غټ پلي نیسي که نه. او دا چې دا پېښوري پلي دا بیخ کې نیسي او نور اضافه دې نه بار نه کوي. دا چې کله دې نه وباسئ بیا څه کوئ؟ دا وړو کور ده، بیا کور کې چې دی ته نه دا پلیش کوو، ډکي یو خوا ته غورځوو پلي، بل خوا بیا په بامه وارو پلي چې کله وچ شو بیا ښار ته وړو. لکه دا څومره وخت کې وچېږي؟ یاره 15 ورځو کې وچېږي دا په بام چې مر ته واچي. دا په لاس باندې بیا د دې نه داشت کول سخت نه دي؟ نه دا خو موږ پېښوري پلي وایو. نور چې دی وطني پلي هغه دونه ډک نه راځي. دې ولا دانه وګوره نو دا دغسې ډک راځي. دا اوس هم خام نه دي؟ نه دا ښه صحیح پاخه دي، بعضې ګوره ډکو کې شنه شوي دي. نو دغسې پلي یې نیولې دی بس هم د دونه وچکالۍ سره. دا اوبه ولې نشته؟ وچکالي یې دغه اوبه خو دلته چې دی د واورې اوبه دي بس یو ټیمه پورې نورې بس یو دم راوچي دی. سرطان میاشتې شي اوبه راوچي. بیا څنګه؟ بعد د هغې نه د واورو اوبه دي هلته چینې دي برې وزیرو کې. 12مه ورځ وار راځي، 12مې نه بعد بیا کله پکې یو پټې اوبه شي، کله 2 اوبه شي. د دې خواري سخته ده؟ خواري ولی نه اول ګوټ غواړي نو نور دونه شی نشته د دې کې. دا څه رقم داسې دغه کرل کېږي؟ خالي بس دا دانې چې دا پلي مات کړو دغسې دا بیا غونډ یو دانه بس رمبیا چوخوه یو دانه نه علاوه یو دانه نه علاوه بس لکه لویش اندازه کې بس وټ کې به د په پاره ناست یو نالوي. بیا څومره وخت بعد د دې ګوډ را رسېږي؟ د دې ګوډ چې دی دا چې کله شنه شو نو دا بیا دونه شي ولوي شي بیا ګل وکړي. د ګل نه بعد بس بیا ګوډ ورکړو نور بس ایسته اوبه کړو بس نور بیا یو شی هم نه غواړي. کله چې دا دیجې نه تاسو وباسئ کور ته یې ویسئ وچ شي بیا په بوریو باندې کوي، بیا تاسو ته تجار دلته راځي؟ نه ښار ته یې وړو. بیا هغې تاسو څه ریټ کې اخلي؟ بس هلته نو بیا د سریه بولۍ خبره ده نو من په 600 شو، 200 شو، 500 شو. او د دې د پخولو خپل کوم سیستم تاسو؟ نه دلته سیستم نشته بیخي. نه نو دلته خو ډېر زیات کرل کېږي. ولا دلته زیات کرل کېږي خو تر اوسه پورې چا دونه دغه نه دی دلته کړی ورته پام نظر ورته نه ده کړی. غیر د پلو نه دغه ولسوالۍ کې نور داسې څه شی کېږي؟ دلته خو چې دی دا ما تا ته ونیو د اوبو مشکلات دی، ځکه هر شی کېږي خو د اوبو مشکل دی، اوبو ورته لاسرسی نه کوي. دغه ساحو کې خو بارانونه هم زیات کېږي بیا ولې؟ دغه ما ته وایي دغه یو باران شو په 52 کالو سر کې. ستاسو فصلونه بس چې خرابېږي یوازې د اوبو نه خرابېږي؟ صرف د اوبو د وجې نه خرابېږي. او د دې دا فصل چې تر دې وخته پورې را رسېږي د نورو فصلونو په نسبت په دې مصرف ډېر راځي که لږ؟ په دې کم راځي. لکه چې دا غواړي غیر بس خالي یو پیرې سره غواړي یو پیرې نور اضافه سره هم نه غواړي، ځکه دا بیا په زور ځي لاندې بیخ کې دونه دغه نه کوي، پلیا نه نیسي. او دا په هر قسم پټي کېږي؟ مطلب یو پټی رسي شګروړه غوندي یو پټی خړن غوندي پټي کې ښه راځي لکه نرم یې چې کوم. ډېره مننه وروره، ډېر ښه معلومات دې د پلو په اړه راکړه. ما مخکې مې یادونه لیدونکو ته وکړله چې مونږ تلو بل چېرته هېڅ بس چې هم که د دې خوا تاسو لګیا وي پلي هم دغه کوم هلته راځئ چې یو پنچه دوی سره بنډار وکړو. کور هم ودان. ملګرو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. او دا د پلو په اړه هغه لږ څه ډېر معلومات وو چې تاسو ته وړاندې کړو. خدای وکړي چې یو څه اندازه معلومات به ترلاسه کړي. درنو ملګرو بیا هم ستړي مه شئ. تاسو به مخکې ویډیوګانې کتلې وي چې دغه پلي پټي کې هغه به څنګه راویستلو، بیا یې کوم ځای ته عرضه کول، هغه وچېږي او بیا د هغې نه شکول کېږي او اخره کې بیا هغه فاینل وروستۍ پروسه چې د هغه بیا دغه ځای ته راځي چې په دغه ځای کې پخېږي او بیا د دې څخه وروسته بازار ته عرضه کېږي.
امیر صاحب د دغه ګودام او د دغه ځای مسؤل دی امیر صاحب ستړي مه شئ. ستړی مه شئ. نوم مې نصرت الله دی او د ننګرهار د وچې میوې د سوداګرو نه یو سوداګر یم. ډېر ښه. صرف ستاسو دغه ګودام کې دلته د پلو پخلی کېږي که نه نور څه؟ دلته جنغوزي هم پخېږي، پلي هم پخېږي، ټول پخېږي. کوم شیونه چې پلي پورې مربوط دي ټول پخېږي. دلته ماشینونه موږ لګولي د ماشینونه دي، دا بډ دی، نور سیستمات هم شته ده. دا پلي تاسو ته خلک راوړي که نه تاسو ځای پلي کې اخلئ څه حساب؟ موږ ته خلک هم راوړي، موږ ځو اطراف کې د دهقانانو نه مخلوق و اکثره پلي راته د خلک خپله راوړي دهقانان او ډېر پلي خارج نه راځي موږ ته، اوس هندوستان نه راځي، تاجکستان نه او پاکستان نه راځي. د پخولو لپاره دلته راځي که نه؟ نه موږ یې راوړو، پخو به یې بازار کې خرڅوو، دلته پخېږي ډېره. خارج نه څوک پاخه پلي نه راوړي، ټول خام راځي د نورو ځایونو نه. د افغانستان د خپل چې کوم دلته کرل کېږي دا بسنه نه کوي دلته؟ بسنه کوي خو که هماغه ترتیب باندې وشي. په هغې وخت کې چې کوم وخت کې زموږ پلي راوځي او ګمرکونه خارجي مالونه بند شي، زموږ هغه ولې کېږي یو وخته پورې کېږي. هلمند دومره پلی کوي چې نور نړۍ ته ورکوي، ایران ته ورکوي، پاکستان ته ورکوي او خپله ننګرهار کې یوازې په ننګرهار کې په 1414 ولسوالیو کې پلي کېږي. نو پلي ښه ډېر کېږي خو ساتل غواړي. موږ داسې سیستم نه لرو چې نه سړه خونه لرو. نو حکومت چې دا یو چا دولت اخیستی او شرکت یې ورته جوړ کړی بیا یې ورته په نورو خرڅولی، دغه صحیح راتلو. خو حکومت ورته پام نه کوي. یو سرمایهدار یو سوداګر به څومره مال وساتي چې ډېر وساتي. په ننګرهار کې تقریبا دغه 15 نفر کار کوي خو چې ډېر وساتي د هر یو 2 زره بوجۍ واخلي دا 1000 بوجۍ. یوازې هلمند نه هره شپه ننګرهار ته 4 زره 5 زره بوجۍ مال راځي هره شپه بغیر د هندوستان. په افغانستان کې د کوم ولایت ښه پلي دي؟ په افغانستان کې د ننګرهار ولایت ښه پلي دي. بیا په ننګرهار کې د ښېوې ولسوالۍ ګمبیري په نوم یو پلی دی چې اوس پیلن موږ هلته د زمیندارو نه 500 روپۍ یو من خام اخلو، 500 افغانۍ. دا چې پخې کې دا پروسس مکمل خلاص بیا دا بازار ته په څه؟ موږ خو بازار ته تقریبا 9 منه په 100 کم 200 کم 200 ورکوو. خو دکاندار بیا نو هغوی بیا خپله خو هغه ډېر په شوق خرڅېږي، هغه یو نوم ځانګړی نوم لري. د دې راز څه کې دی؟ هغه ځمکه وچه ده، هغه ځمکه د شګې ځمکه ده، خلک خواري کوي. مهمه خبره د خواري ده. دویم نمبر کې شیرزاد دي، د خوږیاڼو ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ نه ده. شیرزاد ولسوالۍ خلک خواري ډېره کوي د پلي سره، د هغې پلی صفا راځي. اوس د خوږیاڼو پلی موږ د کږې پلی او د خوږیاڼو د وزیر عبدالله صاحب پلی موږ اخلو په 5,500، د شیرزادو پلی اخلو 6,500. یعنې 100 روپۍ فرق یې د هغې هر وخت د هر دا هغه پلي لږ اوږده راځي، نه خواري کوي، هم اوږده راځي هم صفا راځي. کار یې ټول صفایي کې دی. ډېرې پراته د خوږیاڼو د ولسوالۍ جدا پراته د شیرزادو جدا پراته د ګمبیري جدا پراته د ښېوې ولسوالۍ، نو د شینوارو جدا یي. مختلف ټول ولسوالیو کې پلي کېږي د ننګرهار. او دا خو چې کله موږ بازار کې اخلو موږ ته خو دا نه وایي چې دا د شیرزادو دی یا د خوږیاڼو یا د دې ځای دي. تاسو عموما وړاندې کوئ؟ نه موږ خو زموږ دغه دکاندار چې موږ نه پلي اخلي هغه ته پته لګېږي چې دا د کوم ځای، خو بیا ګاهک ته نه وایي. هغه اوس د ګمبیري پلی دومره مشهور دی چې د هندوستان نه دا پلی راغلی، د هندوستان پلی څوک نه اخلي ګمبیري وغواړي. دا د هندوستان پلي دی؟ دا د هندوستان نه، دا اوس دغه ګوره خالي کېږي، دا د هندوستان پلي دي او دا خام راځي به یې دلته موږ پخوو. د نورو ملکونو ته مخکې یادونه پاکستان هندوستان کوم بل ملک دی؟ پاکستان نه موږ پلي راوړو، د هندوستان نه پلي راوړو او د تاجکستان او ازبکستان نه پلي راوړو. کله چې زموږ پلي د تاجکستان او د ازبکستان پلي داسې دی لکه زموږ او ستاسو د ننګرهار د خوږیاڼو پلي چې دی ښه پلي دی، همدغسې پلي دی او ښه پلي دی. په دې ټولو ملکونو کې بیا د کوم یو ښه دي؟ د ټولو ملکونو کې ښه پلي بیا د انډیا دی، ځکه هغوی پاکوي، هغوی پروسس یې ښه دی، ماشینونه ورته لګېدلي وینځي، دا یې ټول انځلي. دا چې تاسو د هغې ځینې مطلب پلی دلته راوړئ او د افغانستان دا خو بیا ریټ کې طبعا فرق کوي که نه؟ طبعا فرق کوي. اوس زموږ پلي چې دی په 5,500 روپۍ 2 منه دي، انډیا پلي په 2,000 روپۍ دي، ځکه هغوی سره خواري کوي. که زموږ دهقان او زموږ دغه ورسره خواري وکړي زموږ پلي د 2,000 نه هم جګ خرڅېږي، خو خواري نشته، موږ یې ګډوډ کوو او هغوی پاک کړي. اوس دا وګوره زما لاس کې دا پلي دا ګورې په دې کې یو دانه ده، که په ژبه هم وګورې په دې پسې خاوره نشته،
پاک دي او زمونږ وطني پالي راواخله چې داسې د لاس کې راواخ مجبورې لاس به یې یعنې هغه د خاورې سره درانه خېږي هغه د خاورې سره درانه نه خو خلکو سره خواري نه کوي دا ځي کپنۍ ته یو کپنۍ اخلي او کپنۍ ډېرې دي اخلي هلته یې انځي خپله بیا یې بېرته وچوي تا ته یې روغ رالیږي نو موږ یو ماشین 50 بوجۍ پخوي دغه ماشین دا ماشین 50 بوجۍ پخوي دا اوس 20 بوجۍ 13 بوجۍ پخوي هغه هم 50 پخوي هغه بل ټول همداسې مختلف په ښار کې تقریبا جلال آباد ښار کې اوس د ورځې د 1000 بوجو نه زیات پلي خرڅېږي څومره کارګر کار کوي کارګر نو داسې فکر وکړه په هر ماشین سره 6 نفر کار کوي یو یې صفا کوي بل یې پخوي بل ورته دغه سیستم ګنډل را ګنډل ټول د همدې کار دی تا مخکې یادونه وکړه د ننګرهار کوم پلي چې راځي دې پسې زیاته خاوره بیا د هغې لپاره تاسو کوم ماشین لرئ هغه خاوره هغه ماشین لګېدلی دی هغه ماشین هغه چې موږ د پلي کله پاخه کړو پوچ او خراب ټول ترې لرې کوي هغه هم داسې صفا مال موږ ته راوباسي اکثره وخت بازار کې چې دغه پلي واخلي یو قسم پلي هغې کې ډېر زیات پوچ راوځي خوسا راوځي خو هغه پاک کړی نه وي که نه علت یې همدا ده چې پاک کړی نه وي که چېرته پاک کړي په ماشین پخوا موږ په لاسي چاجونو باندې مالونه پاکول اوس لاسي چاجونه کم شوي نشته اوس خو ټکنالوژي مخکې تللې اوس ډېر ښه ماشینونه جوړ شوي د ورځې 200 بوجۍ مال هم پاکوي 300 هم پاکوي چې خالي مزدور پسې ورسېږي پاکوي ښه پاکېږي او دغه کوم استادان د پخولو چې داخلي دي که نه ټول داخلي دي ټول د همدا زمونږ د ننګرهار او د لغمان او د همدې ساحو دي ټول او د دې پخولو کې کوم مواد استعمالوئ د دې په پخولو کې یوازې تیل استعمالیږي هغه که غوړي او که د پندانې تیلي او که دغه د افتا پرستو تیلي خالي د دې دپاره دغه چې دغه پلی پې غوړ راشي او کوم یو اقتصادي تمامېږي بیا دواړه اقتصادي دي دې وخت دومره نه استعمالیږي ټوله ورځ کې 3 لیټر هم نه استعمالیږي دغلته د بلک کې چې دا اوس لګیا دی شګه غوندې پرته ده دا شګه ده دا د پلستر چې تکېږي همدا شګه ده په همدې کې پخېږي او هغې ماشینو ته هم هغې ته هم همدا شګه اچول کېږي دواړو ته همدا ژوندی اوسېدل خوشحاله درنو لیدونکو دا به دغه پلو مکمل پروسس چې دا څنګه د پکې راځي او بیا څنګه راځي کېږي څنګه او څنګه راسي څنګه د عذاب دی په دې کې چې دا خبرونه په کلی دی او د خبرو په څیر دی بیا